د 2021 کال په اگست میاشت کې د کابل له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سلګونه افغان پناه غوښتونکي د امریکا لخوا د دوحې په یوې پوځي اډه کې میشت شول. دغه افغان کډوال امریکا ته د تګ په تمه بې برخلیکه پاتې دي. د ډراپ سیټ ورځپاڼې د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه پنډغالي یا میدان کې شاوخوا 800 افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي. په راپور کې راغلی دی السالیا پنډغالۍ یو پوځي اډه ده چې منځني ختیځ کې د کړکېچ له امله له ګواښ سره مخ ده. د امریکا یو افغان قراردادي په دې اړه ویلي دي تیر اوړی چې ایران برید وکړ د توغندیو ځینې ټوټې په پنډغالي راپرېوتې او دا ځل بیا ورته وضعیت خراب معلومیږي. ډراپ سیټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي دغه افغان کورنۍ د امریکا او د هغوی د ملاتړو لخوا قطر ته په دې تمه لیږدول شوې وې چې امریکا ته به انتقال شي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د پالیسیو بدلون، د ویزو د ورکړې لړۍ ځنډول او دوی ته نه پاملرنه دغه کورنیو د پناه غوښتنې قضیې په ټپو درولي دي. په دغه پوځي اډه کې یو افغان پناه غوښتونکي ویلي دي هر څوک اندېښمن دي د پی او پی 2 پروګرامونو له یوه کال راهیسې ځنډول شوي دي او د خلکو برخلیک نه دی روښانه. دغه کورنیو د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن په حکومت کې امریکا ته د تګ اسناد ترلاسه کړي وو، خو د امریکا اوسني ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه لړۍ ځنډولې ده. په دغه پنډغالي کې میشت افغان پناه غوښتونکي له کړاه ډک ژوند تېروي. دوی زیاتوي د اوسېدو مناسب ځای نشته، رواني فشار تر حده زیات دی، ماشومان له زده کړو بې برخې دي او ستونزې خورا ډېرې دي. رپورټ دا هم لیکلی دی چې د ټرمپ حکومت نه یوازې امریکا ته د کډوالو تګ بند کړی دی بلکې هغوی ته یې د پیسو په بدل کې افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو وړاندیز هم کړی دی. او کډوال د طالبانو لخوا له غچ اخیستنې ویره لري او دغه وړاندیز نه مني.